هیواد امنیت خرابوي، ستونزې او مشکلات ایجادوي، هیوادوالو ته خطرات متوجه کوي او پیښوي، په شهادت یې رسوي. هغوی ته وایي چې موږ به په هره معنا او په هر قیمت تاسو ځپو او تاسو به د عدالت منګولو ته راکش کوو. هر هغه څوک که د بغاوت په نامه وي او که دغه یو څو خیرن تورکالیان وي، دا به انشاءالله په سزا رسیږي او نشي توانېدلی چې د هیواد امنیت خراب کړي او دغه راغلې خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي. دا یو ځای او بل ځای ملکي هیوادوال شهیدانول، دلته ټک کړي، دلته انفجار کړي، دلته دا کړي، دا د دوی پر بزدلۍ، د دوی پر کمزورۍ، د دوی پر سخاوت باندې دلالت. دا یو ډېر اسانه هدف دی که په دې افغانستان کې یا د افغانستان څخه بهر په هر هیواد کې یو لیونی دا فکر وکړي، یو لیونی چې زه نن 10 کسان مسلمانان عام وګړي شهیدانوم، آیا دغه لیونی په دې نشي توانېدلی؟ خو یو توپنچه به راواخلي، یو ټوپک به راواخلي، یا څه انفجاري مواد به راواخلي او د خلکو په منځ کې به ځان ته انفجار. یو لیونی هم دا کولی شي، خو بیا هم په هر صورت موږ مسؤول یو چې د هیواد د هر وګړي امنیت په هر ځای او هر وخت کې وساتو، او موږ به د دې دپاره کار کوو او په دې کوشش کې یو. د استخباراتو عمومي ریاست الحمدلله ډېرې زیاتې لاسته راوړنې